السلام علیکم ملګرو، عمران یم او دې ټیم کې تاسو ګوري پښتو ایچ ټي وي. زه نن چې تاسو ته کومه ویډیو ښیم نو ډېره د افسوس خبره ده چې زما د کم بچي، زما د پښتنو بچي خو روړي خو بیا یې حفاظت هغه کشان نه کوي، یا کوي نه یا کولی نشي. دا چې نن کومه ویډیو ده دا د اوو اتو کالو ماشوم دی، ډېر لوی نه دی او یو ګنده محفل کې ولاړ دی. ګنده محفل داسې دی چې د جړاګانو محفل دی. د جړاګانو محفل هم ګندی سم خو ني، ډولفین آیان دی او هغه سره څه عجیبه حرکتونه او عجیبه کارونه او ګوتې مو وله وړي او څه کوي. دا ویډیو تاسو وګورئ. دا ویډیو تاسو وکته چې ډېره د شرم او د افسوس خبره ده چې دونه ورکوټی ماشوم په داسې کارونو کې او د جړاګانو محفل کې ناست دی. ولې د مور پلار نشته چې دی منې کړي. نو ډېره د افسوس خبره ده چې د مور پلار به یې وي، وروڼه خویندې به یې وي او دا دونه که مور پلار یې نه هم وي نو ترونه به یې څوک به یې خو وي که نه. او دا دونه ورکوټی ماشوم دی او ډولفین آیان سره داسې حرکتونه او داسې دغه کوي ته که د 50 کالو دی. دا ویډیو تاسو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ او څوک چې زموږ چینل باندې نوي دي زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.